او د کم سیس چې الله حکم ورکړی دی هغه منم، نور نه ټول امت نه منم. رسول الله ولې منم؟ رسول الله ذاتي طور باندې نه منم، نه مې د تره زوی دی، نه مې د ماما زوی دی، نه یې پېژنم. ولې منم؟ الله ویلي دي چې وایي منم. که الله نه وی ویلي والله چې نوم مې د ده نه وی اخیستی، نه ته که د رسول الله د عشق چغې وایې ته هم دا نسبت زړه کې راوله چې زما رسول الله سره مینه ځکه ده چې د الله نبي دی، الله د هغه تصدیق کړی دی د هغه د نبوت، لہذا زمونږ په سر او مال قربان دی. او که چېرې دی د الله نبي نه وی موږ به منلی؟ جواب راکړي. عربو کې بلا شیخ خلق تیر دی، عبدالمطلب د ده نیکه تیر دی، موږ یې نه منو. ابو طالب یې تره و موږ یې نه منو، پلار یې عبدالله و موږ یې نه منو، مور یې امینه واړو یې منو نه. چا اوسه پورې ویلي دي چې امینې فرمایلي دي چې داسې وکړي؟ چا ویلي؟ زما دې بدن کې چې ترسو ساوي زما دې د رب ذوالجلال په ذات قسمي چې کوم ځای مناظرې زه به ورته حاضر یم. خوارج دې نه خوشحالېږي، زما دې د رب ذوالجلال په ذات قسمي دا یو شیخ غلام حضرت نو داسې ډېر پیدا کړي، داسې ډېر پیدا کړي، غلام حضرت نو داسې ډېر پیدا کړي. علامه ذهبي الکبایر کې لیکلي چې یو زنانه سیده کونډه شوه، یو کس تر هغه ورته وایي چې زه کونډه یم، سیده یم، ما سره امداد وکړه. هغه ورته وایي چې ته سید یې، دلیل وښایه، ته په کوم دلیل سید یې؟ شجره وښایه. او ورته وایي زه د بلخ یم، دلته سمرقند بخارا وغیره ته راغلی یم، مسافره یم، شجره او دلیل د کوم ځای نه وړم؟ وایي زه ستا په رنګې بې دلیله سیدان زه نه منم. هغه یې وچړله. ایو مجوسي ته لاړه، هغه وله د شپې ځای ورکو، هغه ورته میلمستیا ورکه. دغه مسلمان چې د نبی علیه السلام د دې بچی د نوسۍ بېدبي کړې وه، پیغمبر علیه السلام ورته خوب کې راغی، د قیامت منظر دی، دی ورته خواته ورغی، وي زما شفاعت وکړه. ورته راتو شو، وي ته څوک یې؟ وي زه ستا امتي یم. وي دلیل وښایه، ثبوت وښایه، دلیل پیش کا، په کوم دلیل زما امتي؟ دی ورته وایي یا رسول الله دلیل د قیامت میدان کې د کمه کم؟ وی بیګا دې زما د نوسۍ نه دلیل غوښتو، بې ادبه، ګستاخه، او زما د امتیت دلیل وښایه. رسول الله مبارک په خپل اولاد هم خفه کیږي، په مور پلار هم خفه کیږي. نن د یو سړی راپاسي د میډیا په وړاندې د کینی چې عبدالله صاحب پلار دی اډومنوي نه، امینې مور د اډومنوي نه. بدبخته د عبدالله او د امینې غوندې مور او پلار په دې کائنات کې نشته. داسې مور او پلارو د رسول الله مبارک غوندې بچی زیږولی دی. د دغه رنګې مور او پلار غوندې مور او پلار ماته وښایه. په زمن د فطرت کې تیر دي، نن بېدبي وکړو، پاکستان دی او سبا کېنه زه عوامو نه معافي غواړم، زما لهجه سخته وه. کېنه ګستاخه، کېنه بېادبه، کېنه رذیله. نن تا د عوامو بېدبي کړې چې هغې نه معافي غواړې؟ تا د داسې ذات بېدبي کړې، تا ته معافي نه کېږي. ستا حکم په شریعت کې قتل دی، قتل دی، قتل دی. ګستاخي رسول ته عفه نشته. نن دې بېدبي کړو، سبا دې کېنې. زه عوامو نه معافي غواړم. دې ورمړو کې اوسېږي، نږدې دې ورمړو کې اوسېږي. څلورمه پنځمه ورځ ده چې دا ګستاخي بېدبي کړې، په میډیا چلېږي، د چا په سینه کې چې ایمان دی او یې غولې خوړلي. عرض مې دا کولو زما معززو، د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک د هغه د حدیثو بېدبي مه کوه، هغه خفه کېږي. د هغه د خاندان بېدبي مه کوه، هغه خفه کېږي. د هغه د ذات بېدبي مه کوه، هغه خفه کېږي. یمن کې یو ښځه وه، غنت بسب النبي، سندره کې نبی علیہ السلام ته کنځل وکړه، سندرغاړې وه، ډمه وه، سندرو کې کنځل وکړه. فقطع یدها ونزع ثنیتها، د یمن امیر لاس ترې نه کټ کو، غاښونه یې وویسته په پالاس باندې. فبلغ ابا بکر، صدیق اکبر صاحب ته خبر ورسېدو چې هلته یو ډمه وه، سندره یې ویله او سندره کې نه د نبي علیہ السلام بېدبي وکړه. د یمن ګورنر او والي او امیر هغه ته لاس کټ کو، هغه ته غاښونه وویستل. صدیق اکبر صاحب وایي لولا ما فعلته، که تا دا کار نه وی کړی، لاس دې ورته نه وی کټ کړی، غاښونه دې تا نه وی ویستې، لامرتک بقتلها، د دې دغه سزا نه وه، د دې سزا قتل و، ما به درته ویلو چې مردار یې کا. لأن حد الانبیاء لیس یشبه الحدود، د انبیو بېدبي دا د عام سړي بېدبي نه ده، د انبیو بېدبي چې چوکه د ده حکم قتل دی، مردارې به. د کوفې یو شخص حضرت عمر صاحب ته کنځل وکړه، د کوفې گورنر خبر شو، هغه عمر فاروق صاحب ته خط ولیکلو، قربان تا سره مشوره کوم، دلته یو سړی دی تاسو پسې کنځل کړي دي، قتل یې کم.
فكتب الیه عمر فاروق سے ورته خط کې لیکي ان لا يحل قتل امرئ مسلم بسب احد من الناس که خلکو کې عام خلکو یو بل تخپل درمیان کې کنزلو کو پدې کې مرګ نشته چې په کنزلو سړی وجني الا رجلا سب رسول الله مگر هغه سړی چې هغه د نبی له سلام بے ادبی وکړه داغه حکم قتل له فمن سبه فقد حل دمه چا چې د پیغمبر علیه السلام بے ادبی وکړه هغه ته کنزلو کو داغه حکم قتل له کما ته کنزل کړي پدې او هغه وجنه ما معاف ته خیر سبحان الله او د نبی له سلام بے ادبی دا د معاف کېدو ولا سیز نه دی چې نن بے ادبی کو سبب یې زما معافي غواړم عمر فاروق صاحب د بدر کې دیان چې راغله او نبی له سلام صحابو سره مشورې کولې د عمر فاروق صاحب مشوره سوا یا رسول الله دا گستاخ دی دا بے ادب دی دی بے ادبی کړي ستا مقابله ته راغلی یا رسول الله قتل کا د سلور امامانو فتوم د گستاخی رسول باره کې د قتل له رشید بادشاہ د امام مالک صاحب نے استفتاء کا في رجل شتم النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ان فقهاء العراق افتوه بجلده ودلته یو سړی دی هغه د نبی له سلام بے ادبی کړي خو د عراق مفتیانو مال فتوا راکا چې یو څوک وړي او وها ستاور کې سرای دا فغضب مالک ابن انس امام د مذهب دی محدث مدینہ هغه سکیږي وقال يا امير المؤمنين هارون رشید بادشاہ ته وای اے د مسلمانانو امیرا ما بقاء الامه بعد شتم نبیها دا امت دی مړ شي دا امت دی ختم شي چې د دین نبی وکنځل شي بے ادبی وشي او دی بیا یا ژوندۍ ګرځي ګستاخ ته سنوي ګستاخ څنګه ګرځي د دې امت بقا نشته چې نبی له سلام ته کنځل شو بیا امتی په کوم دلیل جون تیری بیا چې امتی ځان دی قتل ځان دی په وجني گستاخ باندې ځان قتل کی خو لیکن گستاخ دی ژوندې نه پریدي او بیا وی ومن شتم الانبیاء قتل چا چې انبیاء ته د انبیاء بے ادبی وکړه دی به وجل شي ومن شتم اصحاب النبی جلدا دا کوړو باندې وهل دا د هغه سړي کار دی چا چې صحابو ته کنزلو کله کا شیعاګان دا د کوړو د وهل دي دا په کوړو وهي خو دغه نام نهاد مفتی دغه پیدینه دی د شیعاګانو نه کفر کې زیات دی د انبیاء علیهم السلام ته کنزل کړي د انبیاء خاندان چیړلې د نبی ذات چیړلې د حکم قتل له امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په زمانه کې یو سړي د نبوت اعلان وکړ هغه په د قتل فتوا ورکړه بهر حال زما معززو د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک په ذات باندې کلک ودرېږي ګوره هر خنزیر هر رذیل هر گستاخ هر بے ادب چې د مبارک د ذات بے ادبی کوي نو ګوره کا جلسه جوړیږي او کسه مسله مخې ته راځي حکومت نه اپیل او مطالبه کیږي هر سړی کمال لګي کبھی نه تویږي کده جان قربانی راځي دې ته به تیار یې که تیار بنئ پیغمبر علیہ السلام نے زمون مال جان ارسو وما علی الا البلاغ المبین درود شریف اللهم صل علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وآلہ وعترته وبارک وسلم علی یا اللہ دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک محبت مونږ ته نصیب کا داغي تعظیم او احترام مونږ ته نصیب کا یا الله داغه ګستاخان نست و نابود تباہ و برباد کا الہ العالمین داغه ګستاخان د صفی هستینه میټاو کا الله مارغان ور باندې راولېګو تباہ و برباد کا خدای زمونږ په لاسونو جهنم ته ورسوا یا الله د دې د اموال مونږ ته غنیمت کې راکا الہ العالمین زلزلو سیلابونو سره تباہ و برباد کا د امت اجابت د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم اتفاق اتحاد نصیب کا الله زمون حکومت ته انصاف نصیب کا حاکمان خدای زمون عادلان کا پاکستان کی نظام مصطفی نافذ کا پاکستان کی د شریعت قانون خدای راولا یا الله د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ غو غیرتی انسانان پیدا کا الہ العالمین مونږ ټول ته مغفرت نصیب کا خدای مونږ ته زمون گناهونه معاف کا د ایمان استقامت مونږ ته عطا کا د ایمان خواږه مونږ ته نصیب کا اخر کې امدا کلمه نصیب کا لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم